بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. لوبغالۍ ورزشي خپرونه ده د ملت کور په مالي ملاتړ تاسو ته وړاندې کیږي. د وعدې سره سم میلمه مو را رسېدلی قدرت الله عابد د کندهار د کرکټ مالي ادارې راسره میلمه دی. دی نه یوازې د کندهار کرکټ امریت کې د مالي ادارې چارې په غاړه لري. دی د کندهار د کرکټ په هره برخه کې کار کړی او لا به یې هم کوي له خیر سره. راځو خپل میلمه ته راځو. ښاغلی عابد صاحب ښه راغلی. سلامونه او نیکې هیلې لومړي سره کې تاسو ته او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته زه هم نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ښاغلی عابد صاحب چې موږ ته مو وخت راکړي، زموږ بلنه مو ومنله او راغللاست. کور آباد هیله کوم. ژوندي اوسئ. راځو څنګه دې خوښه ده چې په هغه پوښتنه باندې پیل وکړو. مهرباني. لومړنۍ پوښتنه دا ده ښاغلی عابد صاحب د کندهار کرکټ اوس په کوم حال کې دی؟ که وګورو د کندهار کرکټ په ټولو کې د دې زون کرکټ له تېرو 3 یا 4 کلونو راهیسې ډېر پرمختګ کړی دی. که تاسو مخکې کلونه وګورئ موږ نه دا چې په ملي سطح لوبغاړي درلودل په لوبډلو کې، البته په کورني کرکټ کې هم ډېر کم وه. که اوس تاسو وګورئ د کندهار د کرکټ یو دې زون لوبغاړي د تېر څو میاشتې مخکې افریقا کې د میلیونونو اسکرونو لوبغاړو نړیوال جام ترسره سو. دغسې مخکې اسیا کپ و، هغه کې له نیکه مرغه له کندهاره 3 لوبغاړي وه، نعمان شاه، علي احمد ناصر او بشیر احمد. دا اوس یو اونۍ مخکې فکر کوم پای ته ورسېدل په سریلانکا کې د افغانستان د الیپ ټیم ابدالیانو لوبډله بالکل چې هلته له سریلانکا سره په لوبو بوخته وه. له نیکه مرغه له دې زونه 2 لوبغاړي پکې کو، بلال احمد ترین او عبدالله ترخیل. همدا شان د کورني کرکټ هر ستر لیول دی، که هغه فرست کلاس لوبې دي، که ترډې ده، که لیسټې ده، او که دا اوس په کابل کې نیشنل ټي 20 قوشتېپه شلاوریز جام چې ترسره سو، په هغه کې هم له نیکه مرغه له دې زونه لوبغاړي وه. نه دا چې لوبغاړي وه بلکې ښه لوبې ترسره کړې، هغې د وړتیا مطابق په لوبډله کې اخیستل سوي وه. نو دا پر دې دلالت کوي چې د پخوا پرتله د کندهار کرکټ او دې زون کرکټ ډېره وده کړې ده او ډېر داسې لوبغاړي شته چې موږ به یې نږدې وخت انشاءالله د هېواد په ملي لوبډلو کې ووینو انشاءالله. عابد صاحب بله پوښتنه په دې ډول ده، ولې کندهار کې له ډېره وخته راهیسې د یو داسې سیالۍ نه دي ترسره سوي چې هغه کې دي د کورني کرکټ د لوبغاړو سره سره د ملي لوبډلې لوبغاړي هم برخه ولري؟ که تاسو وګورئ تېر کال کندهار کې فرست کلاس لوبې ترسره سوې، هغه کې د کورني کرکټ ټاپ لوبغاړي او هغه تر څنګ د ملي لوبډلې هغه لوبغاړي چې حاضر وه په لوبډله کې پر ځای سوي وه، لکه سمیع الله شنواری او ځینې نور لوبغاړي، افتاب علم، هغې راغلي وه. د فرست کلاس لوبه کې یوه برخه په ننګرهار کې ترسره سوه، بله په کندهار کې ترسره سوه، هغې د دې سیالیو برخه وه. دا اوس جنوري او فبروري کې په کندهار کې د 2مې درجې او د اولي درجې لوبې ترسره سوې. نو د کورني کرکټ د لوبو کوم سکیجول چې دی هغه مخکې له مخکې پلان سوی دی چې کومې لوبې به چیرې ترسره کېږي. نو تېر کال هم زیاتې لوبې په کندهار کې ترسره سوې. ټول کال د کندهار کرکټ لوبغالي د لوبو شاهد و. د روژې څو ورځې مخکې د ډیسیبل ټورنمنټ یا د معلولیت لرونکو لوبغاړو سیالۍ د نجیب ترکي په نوم په کندهار کې ترسره سوې. نو بیخي د روژه او د روژې چې د څو ورځې دي چې کندهار کرکټ لوبغالي لوبو بې برخې دي. بله پوښتنه پر دې ډول د څو لوبغالي د کندهار کې شته چې هلته لوبغاړي تمرینات ترسره کوي؟ که تاسو وګورئ کندهار کې سټنډر یا په نړیوالو اصولو برابر باندې یو د کرکټ میدان شته چې هغه د کندهار کرکټ لوبغالی دی. د هغه سره په څنګ کې قریشي کرکټ لوبغالی شته چې هغه هم تقریبا د کورني کرکټ لوبې پکې ترسره سوي دي، فرست کلاس، ترډې. دا اوس روژې څخه مخکې ګریډ 1 لوبې پکې ترسره سوي، ګریډ 2 اول او 2مه درجه ولایتي سیالۍ. ورسره په څنګ کې نور داسې لوبغالي نشته، دا 2 په کندهار کې دي. نور هغه لوبغالي چې دي هغه خاورین میدانونه دي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې او په ځینو ولسوالیو کې شته چې هلته لوبغاړي لوبې پر ترسره کوي. او ګراس میدانونه یا هغه په نړیوال سټنډر میدانونه چې دي هغه هم د کندهار کرکټ ملي لوبغاړي او سره په څنګ کې د کورشیک چې کوم لوبغاړي دي چې شخصي دي دا 2 لوبغاړي شته. د کندهار د دغو د نفوس ته په کتلو سره او همداسې د کرکټ مینوال زیات دي، دغه یو لوبغاړي ساله نظر بسنه کوي؟ که تاسو وګورئ په کوم ولایت کې یا په کومه سیمه کې د کرکټ میدانونه وي، لوبغالي یا روزنیز مرکزونه وي، هلته کرکټ وده کوي. د اوس لپاره په کندهار کې دا کافي دي، بسنه کوي، ځکه تر کرکټ میدان تر ټولو مهمه د لوبغاړو روزنه ده، روزنیز اکیډمي ده چې کندهار کې تقریبا
سته ملي د کندهار خپله کرکټ اکاډمي د کرکټ بورډ ده، ورسره قریشي ده، ورسره ملي اکاډمي ده چې اوس فکر کوم تمرینات پکښې نه ترسره کېږي. وجه همدا ده چې زیات لوبغاړي نشته چې ټول اکاډمۍ کې ولاړ سي برخه واخلي. د اوس لپاره فکر نه کوم چې دغه روزنیز مرکزونه یا د کرکټ د میدان د کندهار دغه لوبغاړو ستړي کړي. د اکاډمۍ یادونه مو وکړل. د لیب په کندهار کې څو داسې معیاري اکاډمیانې شته چې هلته دي د کرکټ هغه ټول سهولتونه او اسانتیاوې هلته شتون ولري. په معیار ته وکتل سي د اوس لپاره یوازې د کندهار کرکټ ملي اکاډمي چې ده هغه په معیار برابره ده. معیار کېدای شي هر څوک بیل تعریف ورته ولري. نو د دې اکاډمي چې د ساحه فراخه ده، 24 ځایونه دي پکښې، او تر ټولو مهم روزونکي دي چې د هغې لپاره روزونکي 2 روزونکي شته، البته ټرینر شته ورته چې کله د کورني کرکټ لوبې نه وي هغه ټرینر فارغ وي چې د دې خپل ټرینر دی هغه شته په دلته په اکاډمي کې. په څنګ کې قریشي کرکټ اکاډمي ده چې هغه کې 24 ځایونه زیات شته. ځینې لوبغاړي هلته هم تمرینات ترسره کوي، هغې خصوصي اکاډمي ده. او ما مخکې مې یادوري وکړه چې ځینې نور اکاډمیان هم شته لکه غازي ایوب خان دلته کندهار کې د شارنو کې ده، خو هلته هغه روزونکي چې سند په لاس کې ولري، هغه روزونکي چې باید مسلکي وي، هغه نشته. د روزونکو نومونه د یاد کړل د لې د اساسو د لوبغالي سره نږدې چې کومه اکاډمي ده، دغه اکاډمي کې موږ په کومه کچه روزونکي لرو؟ له نیکه مرغه په دې اکاډمي کې د 3مې درجې کورس یو روزونکي د خیام الدین کاکړ چې د دې زون دی او ډېر وخت ملي لوبډلې سره د ملي الف لوبډلې سره او 19 کلونو لوبډلې سره په سفري اوس راغلی دی دلته بوز زون ته د مشر روزونکي په توګه معرفي شوی دی. نو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه سطح کې روزونکي په یو اکاډمي کې د لوبغاړو سره همکاري کوي، هغې ته ښوونه کوي. د هغه سره په څنګ کې محمد عالم د کندهار اکاډمي هغه روزونکی چې دی د اولي درجې کورس یې ولي او سره په څنګ کې د کورني کرکټ چې کوم فارمټونه دي مثلا فرست کلاس لوبې سوې، لیسټې سوې، شپږیزه سوه، او د هغه تر څنګ د افغانستان په الف لوبډله یا ای لوبډله کې هم لوبېدلی دي. نو ایکسپیرینس کوچ دی، تجربه لري، او زموږ کوم لوبغاړي چې دي که هغې استفاده وکړي ډېره ګټه ورسره سولی شي. د لوی کندهار کې خو دا دی د کرکټ لوبغالي هم شته، همداسې شخصي سکتور والا هم یو لوبغالی چمتو کړي دي، اکاډمیانې هم شته. ولسوالۍ ته تاسو څونه نظر کړی دی؟ ولسوالۍ مو په نظر کې نیولې ده، هغو ته مو کله ناکله تمرینات برابر کړي دي د لوی یا هلته مو دوی ته داسې یو میدان جوړ کړي ولسوالیانو کې؟ د اوس لپاره په ولسوالۍ کې لوبغالي خو ما درته چې یوازې په کندهار کې لرو، مرکز کې دي، او ولسوالۍ کې فکر نه کوم چې په یو ولایت کې هم د افغانستان که تاسو خوست ننګرهار ته ولاړ سئ هلته د کندهار 10 برابره لوبغاړي شته چې تمرینات ترسره کوي، تقریبا 9 یا 10 پورې اکاډمیانې شته، خو بیا هم په هغه ولسوالۍ کې نشته ځکه امکانات دومره نه دي. ځکه د یو اکاډمي جوړول ډېر اسانه ده، خو د هغې ساتل د هغې لپاره امکانات برابر، ورته روزونکي بدن د ګمارل، د هغه لپاره کیوریټر چې کوم د ویشتنځای جوړوي یا دلته کار کوي چې د ګراس پرې کړي، کټې کړي، اوبه ورکړي، دا د هر چا د وس کار نه دی. د اوس لپاره په ولسوالۍ کې په ټول افغانستان کې نشته، خو د ولسوالۍ لوبغاړي کندهار د نږدې ولسوالۍ لکه ارغنداو، پنجوایي، ډنډ، دغه ولسوالۍ اکثریت لوبغاړي اوس هم راځي دلته او خپل تمرینات ترسره کوي. او په څنګ کې بولدک کې دا اوس د خصوصي سکتور په مرسته د یوې اکاډمۍ د غنیزه چارې پیل شوي دي، انشاءالله چې نږدې وخت کې به شاهدان اوسو. که هغه ولسوالۍ کې هم ډېر کرکټ شته او ډېر لوبغاړي دي، نو خصوصي سکتور هلته زړه ښه کړی دی چې یوه ورځنیزه اکاډمي د لوبغاړو پر مخ خلاصه کړي تر څو هلته لوبغاړي خپل تمرینات ترسره کړي. موده مخکې تاسو پر ټولنیزو رسنیو کې نشر کړی و چې د ولسوالۍ په ساته موږ ټورنمنټ لرو، بیا هغه ټورنمنټ فکر کوم تر یوه نامعلومه وخته پورې ځنډول شوی دی. دغه ټورنمنټ چې تاسو په لاره اچولی و په دې کې څو لوبډلو شتون درلودی او دغه د نامعلومه وخته پورې چې ځنډول شوی دی کله به پیلېږي له خیره؟ اشتیا هم موږ هر کال د خپل کلني پلان مطابق هغه لوبې سکیجولوو چې کومه میاشت کې باید کومې لوبې ترسره سي. نو په هغه کې مو تیر کال هم د ولسوالیو ترمنځ یو ټورنمنټ ترسره کړ او دا کال هم په نظر کې و او وروسته به کېږي انشاءالله. دې کې تقریبا دا ځل چې موږ کوئ روانه چې د اونۍ چې پای ته رسېږي دې کې باید شروع شوی وی 10 ولسوالۍ وي، هغه کې پنجوایي، ارغنداب، سپین بولدک، تختپول، ارغسان، معروف، میوند، ژړۍ او دامان ولسوالۍ ګډون کړي. نو علت یې هم د ځنډېدلو دغه و چې د کلب لیول سیالۍ دغه لپاره په آمادګۍ بوخت یو، نو تر هغه وروسته انشاءالله امکان شته چې دغه لوبې ترسره سي.
د کندهار ولسوالۍ تقریبا 19 ولسوالۍ دی او په دې ټورنمنټ کې تاسو یادونه وکړل چې 10 ولسوالۍ ګډون کړي وو. علت څه کېدلی چې نورو ولسوالۍ ولې ګډون نه دي کړی؟ مثلا ځینې ولسوالۍ لکه شوراوک، غورک، نیش یا ځینې لرې پرتې ولسوالۍ هغوی کې تر اوسه پورې د کرکټ لپاره زمینه نه ده مساعده سوې. د دغه ولسوالۍ د ټورنمنټ ترسره کول هدف هم دا شی دی چې هغه ولسوالۍ چې تر اوسه لا لوبغاړي پکښې نشته یا ډېر کم دي هغوی مو هڅول سي. اوس تېر کال موږ د ولسوالۍ ټورنمنټ ترسره کړ، کوم 8 ولسوالۍ وې او ولسوالۍ او هغه ولسوالۍ چې مې زیات اکثریت هغه لوبغاړي مو د کندهار له اکیډمي او د کندهار د مرکزي سیمې څخه لوبغاړي ورکړي چې هغوی باید بیلان سي او د هغې تعداد پوره سي. خو دا ځل د نیکه مرغه چې 10 ولسوالۍ مې ټولې خپل لوبغاړي وو. نو دا په دې معنا چې هلته خلک هڅول سوي دي. نو په دغه ټورنمنټونو په ترسره کولو سره هغه ولسوالۍ چې لرې پرتې ولسوالۍ دي نو هغوی به مو هڅول سي، هغه مو خبر سي او زړه به ښه کړي چې هغوی هم په دې برخه کې کار وکړي. دغه د ولسوالۍ نوملړ چې کله جوړېدی دغه لوبغاړي چې په دغه نوملړ کې ځای پر ځای کېدل سږ کال دا ستاسو لخوا سوي دي که د ولسوالۍ لخوا درته نوملړ درکول سوي دي؟ زموږ یو پالیسي دا ده چې موږ په ځینو ولسوالیو کې خپل استازي لرو. مثلا لکه پنجوایي، سپین بولدک، دامان، میوند، ارغنداب، ډنډ او ژړۍ ځینو نور ولسوالیو کې هغوی کې مو دا هغوی ته مسؤلیت سپارلی و چې تاسو هغه کسان چې په ولسوالۍ کې کرکټ کې روزمره او غواړي چې یو کرکټر ځینې جوړ سي او هر چا خبره یو پروفیشنل کرکټر نو هغوی ته مو د ولسوالۍ استازو ته دا صلاحیت ورکړی و چې دوی د هغو لوبغاړو څخه لوبډله جوړه کړي چې حقداره وي. نو تر ډېره حده دا د هغوی صلاحیت و چې باید دوی لوبډلې موږ ته راواستئ. موږ پکې هېڅ ډول مداخله نه ده کړې او هغه ولسوالۍ چې هلته استازي نشته هغه د لوبغاړو سره غږېدلي او د ځینو لوبغاړو په مرسته مو هلته لوبډلې جوړې کړي. بعضې وخت چې کله د دغه نوملړ ټاکل کېږي که د کندهار په سطح یا دغه د ولسوالۍ یادونه تاسو وکړله زیات لوبغاړي بیا پر دې باندې نیوکه کوي چې مثلا کله دغه نوملړ جوړېدی زه په شي باندې خبر نه وم په داسې حال کې که دی د ولسوالۍ لوبغاړي زه د ولسوالۍ په سطح یو پلیر یم وایي زه په جریان کې سوی نه یم. بعضې وخت د کندهار ښار کې هم همداسې کېږي. تاسو د دې په جواب کې څه ویل لرئ؟ خبره دا شی ده چې دا یو قاعده ده او دا یوازې د ولسوالۍ په سطح یا د کندهار په سطح نه ده، دا ټول هېواد په سطح. کله چې څوک یو ځای کې انتخاب یې غوره نسي نو بیا حتما هم ځان حقداره بولي او هم شل بهانې لټي. تر ډېره حده موږ کوشش کوو ځکه د دومره لوی ولایت کې چې دومره ډېرې ولسوالۍ او دومره تقریبا 15 یا 14 ناحیې په دې کې به څوک زموږ دوستان او قریبان نو زموږ هدف دا دی چې حقدار کسانو ته ځای ورکول سي. څوک چې آینده ولري او محنت کوي کیدای سي څوک ښه لوبغاړي دا چې دی روزمره تمرینات نه ترسره کوي، خواري نه کاږي او نو کله چې خواري نه کوي او محنت نه کوي او اکټیو نه نو بیا خو به خود له پامه ولیږي. حق دغه کسانو دي چې هغه روزمره خواري کاږي، هغه زحمت کاږي، هغوی مثلا په دې کرکټ تعلیم پرېښي، له ځانه یو تجار دکاندار نه یې جوړ کړي، یو بل کاسب یې نه یې جوړ کړي او ډېر زیات لوبغاړي سته سهار تر مازدیګر او ماښام اکیډمي کې مصروف وي. زموږ هدف هم دا شی دی چې هغو ته چانس ورکول سي. بل کله چې ته سهار تر ماښامه تمرین کوې نو معلومه ده دغه خبره هغه کسان چې په کور کې دي یا په کاروبارونو بوخت دي تر هغو به څه شی نو که یو اصل دی که څوک دا ومني چې تر ما څوک شو هغه ومني ستونزه نشته. خو دا هېڅکله فکر نه کوم چې څوک دی هر چا خبره بل کس ومني چې هغه تر ما شو. نو دې لپاره موږ پوره هڅه کړې ده چې حقدار کسانو ته باید چانس ورکول شي. اکثریت وخت موږ لیدلی دي ښاغلی عبید صاحب چې هغه کسان چې وړتیا ولري هم بیا بعضې وخت لرې سوي دي له لوبډلې څخه. کندهار باندې زه قیاس نه کوم، په کندهار کې د افغانستان په سطحه موږ داسې لوبغاړي بعضې وخت لرو چې مثلا هغه د لوبډلې څخه لرې سوي دي. دا اوس نسکل نړیوال جام کې ښه مثال دی. بلې پوښتنې ته راځمه. بله پوښتنه تاسو یادونه وکړل چې د ولسوالۍ ټورنمنټ وځنډول څو مهمې سیالۍ را روانې دي. د همدې کال کلني پلان پر اساس تاسو کمې سیالۍ ترسره کوئ؟ همیشه چې زموږ دغه سیالۍ هم ځنډېږي تر ډېره حده علت هم د کورني کرکټ هغه لوبې موږ ځکه دلته په لاس کې یو میدان لرو نو کله چې دلته د کورني کرکټ هغه لوبې یا 3 ډے یا لیسټ یا فرست کلاس یا ګریډ 2 ګریډ 1 هغه لوبې کې ترسره کېږي هغه زموږ پلان بیا شاته سي ډېر وخت هغه لوبې ترسره نه سي کال پر سي. علت یې یوازینی شی همدغه وي ځکه هغه زموږ ټورنمنټ هغه لوبې ډېرې مهمې نو دا کال هم موږ کورني پلان کې همدغه د ولسوالۍ ټورنمنټ و د هغه تر څنګ د ولسکلونو ځوانانو ترمنځ ټورنمنټ و
د ولایت په کچه د 10 ټاپو لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو او 20 ورځې لوبو ټورنمنټ او په ضمن کې دا کال کې موږ د بي پی ایل په نوم بوست واره لیګ پلان کړی چې دا ډېر یو مهم لیګ دی دغه لپاره اوس مخته یو چې پالیسي ورته جوړ کړو له کرکټ بورډ دغه اجازه واخو هغه ته مالي ملاتړ کوونکي پیدا کړو تقریبا 2021 کال کې موږ تر سره کړی وو البته 2020 کې 2021 کې بیا د کندهار غوره لیګ کې پیلو نو دا زموږ پر دې هوکړه کړې چې بوس لیګ باید تر سره کړو دغه لپاره امکانات پکار دي دغه تر مخه NOC یا اجازه لیک ته لیک چې کوم دی هغه باید موږ لاس سره راوړو مزه ټول مهم دي دغه لپاره ان شاء الله موږ کار کړی دی او لا مخته یو چې اول اجازه تر لاس کو تر هغه وروسته ماجب ملاتړ کوونکي پیدا کړو کله چې دغه لوبه ته لوبغاړي راځي آیا دغه لوبغاړي باید حتما په اکاډمي کې تمرینات تر سره کړي د اکاډمي برخې کې یا هر څوک کولای شي چې ورتیا ولري هغه په دې لوبډلې کې کوم لوبه تر دغه تاسو چې کوم کلنی پلانونه لري مثلا لاس ټاپ لوبډلې موږ مخکې درته ویل کنه لاس ټاپ لوبډلې هر کال چې موږ د کلب لیول سیالۍ تر سره کو بل په هغه کې موږ ته معلومات چې کوم لاس ټاپ کلبونه دي بل صحیح ده نو هغه کلبونه کې چې کلب یې ټاپ دی کې شش لوبغاړي چې ټول پر ځای سوي دي بل او بیا ځینې وخت مثلا یو شل لوبغاړي خو هغه کلب نه وتلی کولای شي د بل کلب سره ودرېږي دا غي سره یو ځای سره ډېر وخت داسې سوي هغه مخنیوي نه کوو او هغه لوبغاړي چې استعداد لري مهمه نه ده چې خپل لوبډله په لس ورو کې نه ده نور لوبډله سره یو ځای کېدلی شي یو لوبغاړي څنګه کولی شي چې د کندهار تر ټیمه پورې ځان ورسوي د کندهار ټیم ته راسي او بیا په ولایتي سیالۍ په سفر دی هم د لوبډلې سره ولاړ شي کوم اصول دی باید پلي کې دغه د پاسولو وروسته د لوبډلې برخه ګرځېدلی شي دغه پروسه داسې ده چې لومړی باید په یو کلب کې رجسټریشن وکړي بل هر کال د کلبونو سبت کلبونو ترمنځ د انټر کلب لوبي تر سره کېږي په ټول هیواد کې بل په هغو کې چې کوم کسان ټاپ سو هغه د هغه ولایتي لوبډلې ته لاره پیدا کوي په همدې ترتیب زون د زون څخه زیاده مخته نو کلب لیول د دې سیالیو هغه ول زینه ده چې د یو کلب کې باید رجسټریشن وکړي او تر هغه وروسته باید په کلب لیول سیالي کې تر نور غوره وي بل نو چې تر نور غوره سو ولایتي لوبډلې ته لاره پیدا کوي بل په کندهار کې د لې موږ پیاوړي لوبغاړي لرو د هغو له جملې څخه د څو نومونه زه یادومه علي احمد ناصر دی نعمان شاه غادي بلال ترین دی همداسې عبدالله ترخیل دی بشیر افغان دی ځینې نور لوبغاړي هم کېدای شي شتون ولري بلې د دوی د لا پرمختګ لپاره تاسو آینده کې کوم پلانونه لرئ یا اوس مو څه کړي دي عموما دغه لوبغاړي چې تا یې نومونه یاد کړه او په ضمن کې نور زیات لوبغاړي شته چې وړتیا لري بل دغه لوبغاړي چې تا یې نوم یاد کړي اوس نور سره اضافه ده ټول کال په سیالیو کې بوخت دي بل دا اوس د قشتېپې سیالۍ وې په کابل کې دغه لوبغاړي لکه علي احمد ناصر نعمان شاه بشیر عبدالله ترخیل باقی پوپل بل او ځینې نور کسان جاوید سلیمان خیل دا دغه سیالیو برخه وه بل دغه څخه یوازې 3 ورځې وروسته دا اوس د ننګرهار په غازي امان الله خان او جب طریق کې د میرویس خان نیکه په نوم د 3 ورځنیو سیالیو هغه ټورنمنټ روان دي بل دغه لوبغاړي د اوس هلته بوخت دي بل له هغه سیالیو چې پرېغه کېږي یو برخه لوبغاړي ځي کابل پریمیر لیګ ته چې کابل کې تر سره کېږي یو شخصي لیګ دی بل هغلته راځي تر هغه وروسته اختر او تر اختر وروسته بیرته د فرست کلاس لوبي دي بل نو دغه لوبغاړي چې تا یې نومونه یاد کړي اوس نور د ټول کال بوخت دي لکه د لوبغاړي د جوړېدو لپاره یوازینی شی لوبي دي او دوی په هغه لیول لوبي کې چې لوړ لیول کوچیز ورسره دي د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي ورسره دي چې هغه تجربې لري بل دا د دوی د ښه لوبغاړي جوړېدو یوازینۍ لاره ده بل د لې دغه لوبغاړي دي او ځینې نور لوبغاړي دي چې مثلا مسلسل موږ وینو د لې که د ولایت په ساتۍ کې په کومه بله ساته ده ته چانس ورکول کېږي ځان ښه ښیي خپل هغه مسؤلیت ادا کوي ولې چې کله بیا خبره د کابل د ځي د ملي ټیم ته راځي یا لیب ټیم ته راځي یا 19 کلنې ته راځي هلته د دغو لوبغاړو څخه یو کس انتخاب یا 2 کس انتخاب علت څه دی ولې داسې کېږي هر ځل یو ځل هم داسې نه دي سوي هر ځل یوازې وړتیا ته کتل کېږي ځکه که ته اوس ماته یو قسم مثال راکړې چې دلته ځای جوړېدی نه دی راغلی کېدای شي دلیل درته وایم زه د کرکټ بورډ یو استازی یم او کېدای شي تر نورو کسانو ډېر زه په معلومات لرم او خبرېږم تېر ځل له هېواده یو لوبډله تللې وه 15 کسان هغې کې 3 کسان د کندهار وه کرکټ پر ولایاتو نه دی تقسیم شوی یوازې وړتیا ده موږ باید دې ته ونه ګورو چې له ننګرهاره څو کسان لوبېږي له خوسته او له کابله او له کندهاره چیرې چې وړتیا یا کس راځي که تاسو لاړ شئ ننګرهار ته هلته وګورئ
چې هلته تقریبا 8 یا 9 شخصي اکیډمیانې دي او هر اکیډمي کې د 100 څخه زیات لوبغاړي تمرینات ترسره کوي. همداسې خوست په کابل کې تر 15 زیاتې اکیډمي د 100 په شاوخوا کې میدانونه دي. هلته به څومره کسان په تمریناتو بوخت او څومره کسان به نه غواړي چې ملي لوبډلې ته ولاړ شي، 19 کلونو ته ولاړ شي، کورني کرکټ ته راشي. هدف دا شی دی چې چا کې وړتیا یې دغه مخه یې څوک نسي نیولی او هیڅ څوک باندې سترګې نه پټوي. مخکې کېدای داسې پیښ راغلي نورو کلونو کې، خو تېر 3-4 کلونو کې دا شی ما نه دی لیدلی. ځکه موږ ګورو دا اوس چې د ابدالیانو کومه لوبډله ولاړه سریلانکا ته، د عبدالله ترخیل په نوم یو هلک د هرات دی، فاست بالر سره بیټینګ کې الونډر دی، نو هغه خپله نه منل چې څنګه په لوبډله کې راغلی یم. داسې حیران و چې څنګه زه د هېواد په ملي الف لوبډله کې راغلی یم او د سریلانکا سره په یو سریز کې هغه یوازې هغه پرفارمنس چې د په تېرو فرست کلاس لوبو کې ترسره کړي وو، هغو لوبو جسه زمینه برابره کړي. دی بیخي خبر نه دی په لوبډله کې اعلانېږي، حتی د جس مخکې یو ورځ نه دی خبر چې سبا د دې لپاره لوبغاړي اعلانېږي، زه یم که نه یم، فکر کې بیخي نه دی. دا په دې دلالت کوي چې چا کې وړتیا یې هغه به راځي. نو هېڅکله موږ کرکټ پر ژبو پر ولایاتو په دې شانو نه ویشو، یوازې پر وړتیا دی. بس هیله د ونه ویشل سي، ولې تر ډېره وخته پورې مخکې حالاتو کې ویشل سوی و. یوازې دغه ځون که موږ وګورو دا بغلته سوی و. موږ یو لوبغاړي د منیر کاکړ په نامه لرئ، ولې متاسفانه هغه اوس هېواد کې د لږ شتون نه لري. بعضې نور لوبغاړي وه. خبرې داسې دي چې یوازې لوبغاړي نه، هر څوک خپله ملامتیا نه مني. زه چې غواړم ملي لوبډلې ته ولاړ سم باید څومره تمرینات ترسره کړم، په ځان باید څومره خواري وکړم. که زه په کور کې ناست یم او یوازې دې د نومر کوم چې زه باید د کندهار یم او نور کسان نسته، دا شی موږ نورم لټه مخته کوي او هېڅکله په دې نوم دې لوبډلې ته نسي راتلی. زه د کندهار یم، د هلمند یم، د هرات یم، د کوم ځای یم. ځکه که در ما ښه وړتیا په یو کس کې وي، که هغه د ننګرهار وي، که هغه د پنجشیر، که د هرې سیمې، زما حق نه دی. ځکه ما مخکې هم درته وویله چې پر ولایتونو دا سهم نه دی، چې د ولایت څخه مرکز څخه بودیجه اخلي او زما سهم دی، دا یوازې وړتیا ده. ځکه که تاسو وګورئ چې دې څه مخکې نړیوال جام ترسره شو د 19 کلونو، کندهار یو هلک پکښې کې بلال ترین، صحیح ده. تر هغه وروسته دا د بل ورلډ کپ ترسره شو، هغه ځل 20 کسان تللي وه ورلډ کپ ته، اسیا کپ ورلډ کپ ته چې په ویسټ انډیز کې ترسره شو. اسیا کپ فکر کوم په متحده عربي اماراتو کې. دا ځل چې افریقا ته ولاړه 15 کسانو کې 3 د کندهار وه. دا په دې معنی چې دې کې د دې وړتیا وه، مستحق کسان وه. که ما تر دې صلاحیت راکړی چې څلرم کس راکبل موږ په لوبډله کې اچو، ما به نوی پیدا کړی، که تا تیوري کېدای ستا هم نوی پیدا کړی. دا په دې معنی چې په تا کې چې وړتیا یې تر ډېره حده د هغه مخنیوی څوک نشي کولی. بلکل. ځینې سیالۍ ته یادې کړلې تا موږ په کلني پلان کې لرو. آیا د ولایتي سیالۍ تاسو خپله په پلان کې لرئ د کرکټ بورډ لخوا نه چې هغه تاسو ته برابري تاسو خپله؟ موږ د ولایتونو ترمنځ د همغږۍ خاطر د زابل، کندهار، هلمند او هرات ترمنځ سیالي پلان کړي دي. خو که وخت اجازه راکړه، که دغه سیالي ډېر وخت غواړي نو موږ په پلان کې لرو. داسې زابل ولایت هم خپل پلان کې لري چې کندهار ور وغواړي، هلمند ور وغواړي، هرات را وغواړي. دا زموږ ترمنځ هغه یوه همغږي ده او تر ډېره حده کوښښ کوو چې زموږ دغه د ولایتونو لوبغاړي د بله سره بلد سي. هغه لوبغاړي چې تر نورو ډېر ښه د ایکسپیرینس لري، هغه د ولایتونو چې کرکټ پکې کم دی، لکه فراه، نیمروز یا هرات یا روزګان، د هغوی سره همکاري وکړي، هغوی له دې څخه شی زده کړي. دغه لوبې به 40 ورځې وي، 50 ورځې به وي، یو ورځنۍ به موږ چې پلان کړی د یو ورځنۍ سیالۍ دي. ځکه چې لوبډله د هرات راغواړي نو په 20 اورو کې د هغو لوبغاړو څخه یو شی زده کول یا لوبې ترسره کول فکر نه کوم چې کومه نتیجه ورکړي. ځکه دا زده کړې بهیر دی، پکار ده چې د لوړ فارمټ لوبې ترسره شي. لوبغاړو ته د لوبو د برابرولو تر څنګ هغه تاسو یادونه وکړله، آیا هغوی ته مو تر اوسه په نورو برخو کې سیمینارونه نیولي؟ که مو نیولي کم سیمینارونه مو دوی تور کړي دي او راتلونکي کې مو پلان څه دی؟ د هر ټورنمنټ څخه مخکې د کورني کرکټ ټورنمنټ د هغې څخه مخکې د لوبغاړو د عامه پوهاوي لپاره د کرکټ بورډ باقاعده یو کمیټه شته. د هغې د روغتیا لپاره چې کوم شی وخوري کوم ونه خوري، د هغې لپاره ډیسپلین کمیټه، د نظم کمیټه ده، هغې ته خپل ورکشاپ ورکوي. تر څنګ د فساد ضد څانګه چې دا ډېره مهمه برخه ده. د هر ټورنمنټ څخه مخکې هغې راځي، که په هر ولایت کې ټورنمنټ یې، هغو لوبغاړو ته سپارښتنې کوي چې باید تاسو په دغه برخه کې محتاط اوسئ، دا کارونه ترسره کړئ، ترسره نه کړي. موږ د ولایت په سطح پلان لرو چې
تر دې وروسته هر 2 میاشتې کې 1 میاشت کې ورکشاپ ولرو هغه کې هغه کښته لیول لوبغاړي چې نوی راپورته کیږي هغه ته په بیلابیله برخه کې پوهاوی ورکو د لوبغاړو ترڅنګ مو د کندهار کې مسلکي لوبساران پیچ جوړونکي او همداسې مسلکي پر کرکټ باندې تبصره کوونکي روزلي تر اوسه پورې زموږ دغه د لوبسارانو د روزنې برخه او دغه ترڅنګ د روزونکو دا مرکز کې ترسره کیږي دا اوس 2 میاشتې تقریبا 2 میاشتې مخکې د روزونکو یا د کوچینګ هغه یو ورکشاپ ترسره شو په ننګرهار کې د دې زونو تقریبا 4 کسانو پکې ګډون کړي وو چې هغوی د اولې درجې د کوچینګ سیمینار ترسره کړ او له هغه څخه مخکې د ټرینرانو یو ورکشاپ و هم له کندهاره پکې ګډون کړي وو کسانو د فیزیوتراپانو هم ورکشاپ ترسره شو د په دې کال کې ترسره شوي دي راتلونکي ورځو کې د منډه شمېرونکو یا دغه سکورر چې ورته وایي د هغوی هم ورکشاپ شته هم د دې زونه کسان پکښې کې دي او د لوبسارانو چې کوم ورکشاپ دی هغه هم را روان دي تېر کال ترسره شو له کندهاره 4 یا 5 کسانو پکښې ګډون کړي البته د دې زونه 7 کسانو ګډون کړي وو یوازې چې تر اوسه نه دی ترسره شوی هغه دغه د کرکټ د تبصره کوونکو ورکشاپ چې تاسو یوه دورې وکړه دا نه دی ترسره شو خو دې کال کې فکر کوم پلان شته چې د ټولو ولایتونو او ځینو څخه کسان چې علاقه لري او دې برخه کې کار کړي یا شوق لري هغه وروغواړي او ورکشاپ کې برخه واخلي کله چې لوبسران استوي یا هم دغه ویشتنځای جوړونکي پیچ جوړونکي استوي دا دلې تاسو څنګه انتخابوي چې بیا هلته استوي د انتخاب دلته څنګه دی بالکل دا اوس د روژې څخه مخکې ملایه د وتل اساس خبرو کې دغه ویشتنځای جوړونکي موږ د کندهار تقریبا 4 کسان واستول بالکل چې ولاړه له هلمند ولاړه له زابل څخه له هرات څخه هغه هلته کورس سره کوي تر ډېره حده دغه حق د هغو کسانو دی چې زموږ سره کار کوي مثلا دغه څوک چې وکټ جوړوي یا د ویشتنځای جوړوي د باندې کس خو ته په دې نه پوهېږي او هغه ژر پیسو ورځو کې په لنډو ورځو کې هغه هڅه نشي کولی چې یو شی زده کړي نو زموږ سره چې کومو کسانو کار کوي زموږ له سټاپه د دغه برخې کسان تللي دي او پاتې د روزونکو د کورس لپاره هغه کسان کرکټ بورډ غواړي چې هغه کرکټري مخکني وختونو کې لوبې ترسره کړي او دغه لپاره خپل یو کرایټریا شته مثلا د کم لیول کرکټ ترسره کړي دی کوچینګ کې برخه اخیستلی شي نو دا شیان ډېر مهم دي ښه یوازې کرکټر کولی شي په دې برخه کې او د روزنې په برخه کې د باندې کس ته څنګه راولی چې کرکټ یې نه کړي ځکه که ته یو شاته کرکټ ور زده کوې خو باید تا خپل هم کرکټ کړی که نه نو دا برخه د لوبسارانو برخه هم تر ډېره ښه ده هغه کسان چې پخوا یې کندهار کې او دې ځونو کې کرکټ ترسره کړي دا اوس موږ سره چې لوبساران دي پخوا لوبغاړي وو دا اوس د میرویس تکه چې کوم لوبې ترسره کېږي په ننګرهار کې کندهار محمد ناصر توخي په نوم یو لوبسار پکښې کې دي دغه څخه مخکې ولایتي لوبې وې له کندهار 15 یا 16 لوبساران پکښې کې وو نو دغه چې مسلکي برخه ده تر بل هر چا کرکټر ډېر شور باندې پوهېږي د کرکټ بورډ لخوا کلنۍ بودیجه درکول کېږي ستاسو د چارو د مخته وړلو لپاره نه موږ ولایتو کې بودیجه هېڅ نشته یوازې د کارمندانو معاشونه دي او د اړتیا پر وخت کې ځینې توکي اخلي کرکټ بورډ خپله کمیټه راځي هغه یې اخلي هلته بودیجه نشته او په کار هم نه ده چې باید دلته بودیجه راواصل شي او مصرف شي خپله د لې عاید لري دلته موږ لوبغالي او اکیډمي د عاید لرو هغه میاشت په میاشت د کرکټ بورډ په اکاونټ کې جمع کېږي هغه تاسو دوی ته استوئ بلې و که زموږ کومې اړتیاوې وي هغه د دوی د اجازې مطابق کولی شو مصرف کړو دغه څه چې تاسو ترلاسه کوئ که چیرې دوی ته ورنه کړي د لې پر لوبغالي باندې مصرف کړي دغه لوبغالي ورباندې جوړ کړي یا هم ټورنمنټونه ورباندې جوړ شي هر اداره ځان ته خپله پالیسي لري او ته نشې کولی چې دغه پالیسي کراس کړي کرکټ بورډ د پالیسي ده چې کوم عاید راځي هغه به ټول د دې اکاونټ ته جمع شي او د لوبغالي چې کوم نیمګړي کارونه د هغوی مسؤلیت دی که موږ هر غوښتنه کړي که ماشینري خرابه شوې که په لوبغالي کې بله اړتیا وي هغه په هغه وخت پوره شوې ده او که بیخي دلته عاید هم نه وي هغه پوره شوې ده هغه ځای پیسې راستولي دي باقاعده کمیټه راستولي ده چې ډېر کارونه هغه ترسره کوي نو په کار نه ده چې او موږ ته د دې اجازه هم نشته چې دا پیسې دلته په خپل سره مصرف کړو د کندهار کرکټ لوبغالي چې کله جوړېدی په لومړي سر کې د ده د جوړېدو پلان داسې نه و لکه څنګه چې اوس دی د ده د ټولو جوړېدو پلان اول سر کې جوړ شوی و خو ولې چې جوړ شوی دی له هغه راهیسې بیا دغه نورې چارې مخته نه دي وړل شوي سمه ده مخکې وویل شول چې دغه به مخته ځي دا به جوړېږي کله به جوړېږي له خیره سره دا پاتې نیمګړې چارې به یې کله بشپړېږي سمه ده مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او ورسره پلاوي راغلي و کندهار ته نو هغوی ژمنه وکړه چې 2024 کال کې د دې پلان شته چې د پاته سټینډونه د مینواره د ناستې ځای دا به ترمیموي جوړوي بیا البته نو په تمه یې موږ هم چې
د دې کال کومه میاشت کې په دې باندې کار شروع کېږي؟ 2024 کال دا د شروع دی. تاسو دې بیا نه دی ور یاد کړی؟ ته هغه شی چاته یادې چې هغې نه ویني یا په خبر نه وي. د هغې فکر کومه کرني پلان کې په نظر کې نیولي، د هغې لپاره بودیجه هم په نظر کې نیول شوې ده. امید دی چې شروع شي. د کرکټ بورډ لخوا چې د کابل کې کله د لوبغاړو د پرمختیا لپاره او همداسې نور کوم ورکشاپونه چې جوړیږي یا د روزونکو د یا هم کله هلته ناستې وي، تاسو له دوی سره په ارتباط کې یاست؟ تاسو ورغواړئ هلته ورځئ؟ اوس هره برخه بیله ده. که زموږ اړتیا یې موږ حتمي غواړي، او که د بل چا اړتیا یې موږ ته خبر راکړي چې احمد مې په کار دی. ځینې مسایلو کې زموږ اړتیا نه وي نو بیا موږ دلته څه شو او چې دغه اړتیا یې چې هغه برخې دغه برخې کسان. بلکل، ځکه موږ د ادارې کارمندان یو، نو زموږ د برخې کارونه چې نو موږ بغیر بل څه خسر ته نشي رسولی. طبیعي ده چې موږ ورځو. بلکل. کندهار کې د لې موږ یو بل داسې لوبغالي هم لرو چې مثلا هغه د کندهار د لوبغالي څخه وروسته یو معیاري دی، قریشي کرکټ اکاډمي. دغه کسانو سره تاسو څونه په ارتباط کې یاست؟ تاسو له دوی سره څونه مرسته کړې تر دې مهاله او راتلونکي کې مو له دوی سره پلانونه څه دي؟ اوس موږ خو د دوی سره د نغدي پیسو دې شان مرسته نشو کولی. نوره برخو کې څرنګه دوی کوم ټورنمنټ جوړي، زموږ رسمي لوبساران یې په کار یې موږ ورستو، مثلا منډه شمېرونکی په کار یې ورستو، او ډېر وخت زموږ د ویشتن ځایونه چې جوړي د کیوریټر د دې اړتیا یې موږ همکاري ورسره کړې ده بار بار، او بیا چې موږ اړتیا په دې برخه کې مرسته ورسره کوو. هغه برخه چې زموږ توان دي د خصوصي سکتور سره همکاري، هغه په نیمه شپه ورسره کوو. یادونه دې مخکې وکړل تال د ولس کلونه او همداسې نور ټیمونه دې یاد کړل، د هغو لپاره راتلونکي کې پلانونه لرو د لوبو ده. د معلولینو لپاره پلان کې لوبې لري نه لري مخکې ترسره شوي دا ځلې به ترسره کېږي که نه؟ د معلولینو سیالۍ بیخي د روژې څخه 3-4 ورځې مخکې خلاص شوې، د ټول هېواد په سطحه د زونونو ترمنځ. د دې کال وروستي کوم فکر کوم چې پلان شته چې دغه سیالۍ یو ځل بیا ترسره شي، ځکه اکتوبر یا نومبر کې فکر کوم د معلولینو نړیوال جام ترسره کېږي اتو هېوادونو ترمنځ، نو دغه لپاره د تیاري لپاره یو ځل بیا دا ټورنمنټ او دغه لپاره کیمپ جوړیږي. نو دا سیالي په پلان کې سره کرکټ بورډ، نو انشاءالله د کال هغه برخه کې چې اړتیا وه کومه میاشت کې چې اړتیا وه نړیوال جام سره تیاري په مخ باندې ترسره شي. په ولایتي سطح تاسو پلان کې لري؟ دلته بله شمر غواړم چې معلولین دومره ډېر نه دي، کم دي، ځکه کار ډله جوړېږي له کندهاره 3-4 کسان پکښې کي، نو له 3-4 کسانو لپاره هغه روزمره اکیډمي ته راځي، خپل تمرینات ترسره کوي، او ډېر وخت دروغ لوبغاړو سره په لوبډلو کې هم لوبېږي، دا د دې لپاره بسنه کوي. موده مخکې د ټینس سیالۍ جوړې سولې، بیا د هغه لپاره فکر کوم جلا برخه هم جوړه سوله. ټینس سیالۍ اوس په کوم حال کې دي؟ تاسو پر هغو باندې سار لرئ نه لرئ؟ هغه ځان ته جلا دي که ستاسو سره یو ځای ترسره کېږي؟ د تقریبا د 1300 موده راهیسې دا مسله جنجالي ده، نو اوس لپاره اولمپیک دا چارې مخ ته وړي. خو کرکټ که هر ډول کرکټ د کرکټ بورډ مربوط دی، افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د حکومت د مسؤلینو سره او د اولمپیک د مسؤلینو سره په دې موضوعاتو باندې بوخت دي. انشاءالله نږدې وخت به دې فیصله راووځي، ځکه کرکټ هر ډول کرکټ کې او په هر ډول بال چې ترسره کېږي هغه د آی سی سی تر شاتر لاندې دي، نو ټینس په ډول نه دی لا کېږي له کرکټ بورډ څخه. د اوس لپاره په ټولو ولایتونو کې همداسې دي چې اولمپیک دا چارې مخ ته وړي، او تر هغو چې د حکومت کومه فیصله راوځي دا چارې به دوی سمبالي. د ټینس سیالۍ اوس موږ لرو د لوی کندهار کې ترسره کېږي چې هغه ستاسو تر څارنې لاندې نه؟ ټورنمنټونه ما مخکې مې یادوري وکړه چې 1300 میاشتو راهیسې چې کوم ټورنمنټونه ترسره کېږي، که زموږ له همکاري غوښتنه کړې موږ ورسره همکاري او د هغې ستونزو ته مو پر وخت رسېدګي کړې ده، خو دا چارې په رسمي ډول اولمپیک ترسره کوي. د لوی کندهار کې زیاته داسې کسان شته چې هغه خپل په مالي ملاتړ باندې لوبډلې جوړوي، لوبغاړي رانیسي بیا یې لوبوي. تاسو له دوی سره د لوبغاړو په ورکړه کې لوبغاړو په چمتووالي کې مرسته کوئ؟ د لوبغاړي خو تر اوسه چا نه دی رانیولي چې داسې د هغې سره یوازې د هغه لوبې ورسره ترسره کوي. د لوبو د سامان کې همکاري ورسره کړي کندهار کې شته. تر ډېره حده دغه لوبډلې چې جوړې کړي دي کندهار کې خپله لوبغاړي دي یا د کرکټ سره علاقه لري، نو تر ډېره حده هغوی دغه د لوبغاړو انتخاب په خپله کوي. هر څو کلب لري تر ډېره حده کوشش کوي چې هغه پیاوړي لوبغاړي چې تر نورو مخکشه دي هغه لوبډلې ته راولي. نو په دې کې داسې رول زموږ نشته چې موږ په دې کې مداخله وکړو. که همکاري غوښتي مثلا
یو بل تجاري یو شرکت والا چې یو لوبډله جوړي د خپل مارکیټینګ دپاره هغه کې موږ سره همکاري. وروستۍ کې دا راته وایاست له کومو ننګونو کومو مشکلاتو سره تاسو مخ یاست چې هغه ستاسو له مخې لرې سي بیا د کندهار کرکټ پرمخ تللی سي او د کندهار کرکټ د دې بیا باعث کېږي چې ملي لوبډلې ته لوبغاړي ورکړي او همداسې په نورو سطحو لوبغاړي ورکړي؟ الحمدلله هیڅ ډول ننګونې چلنجونه یا ستونزې نشته. موږ بیخي په ډاډه زړه خپلې چارې مخ ته وړو او لوبغاړي به نږدې وخت کې انشاءالله هغه څوک چې محنت و خواري کوي هغه ارمان چې د دې ژوند د لوبغاړو د خلکو دی البته چې په ملي لوبډلې کې وویني راوځي نو هغه وخت شونې ده چې لوبغاړي خپل محنت همدغسې جاري وساتي. وروستۍ کې مو پلانونه څه دي ستاسو پلانونه اړوند راته ووایاست چې راتلونکي کې به مو پلانونه څه له خیره سره؟ موږ ما مخکې مې یادوري وکړه درته چې کلنۍ پلان مطابق تر ډېره بریده کوشش کوو چې هغه پلانونه عملي سي. که هغه د غوره لو کلبونو ترمنځ لوبې دي د ولایتونو په سطحه چې کمې لوبې دي خو تر ټولو مهم هغه لیګ دی بوس لیګ ځکه هغه لیګ کې دا ځل کوشش کوو چې لوبغاړو ته یو اندازه پیسې په لاس ورسي هغې د عایدو یو سرچینه سي نو د هغه لپاره ډېر کار پکار دی باید ډېر ملګري کار وکړي نو دا د مهمو پلانونو څخه دی. لوبغاړي د دې شي غوښتونکي دي موږ یې هم غواړو خدای مهربانه دی د هغه لپاره مو نهایي هڅې کړي دي او خدای مهربانه دی چې تر سره به سي انشاءالله. ډېره مننه عبید صاحب خوشحاله اوسئ همچنان ستاسو محبت کور ودان. درنو دوستانو دا لوبغالي ورزشي خپرونه چې نن ښاغلی عبید صاحب د ځانګړې سوې وه تاسو د کندهار پر کرکټ باندې له ده سره زموږ بحث واورېدې. خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي تکرار یې نو بیا سبا همدا مهال اورېدلی سي. ښه وختونه. لوبغالي د سپورټ د بېلابېلو رشتو او لوبغاړو اړوند تازه معلومات په لوبغالي خپرونه کې واورئ. همداراز د خپرونه کې ستاسو څخه د سپورټ د بېلابېلو رشتو او لوبغاړو اړوند پوښتنې کیږي. لوبغالي خپل ملي او نړیوال لوبغاړي د خپرونه کې وپېژنئ. لوبغالي خپرونه له شنبې تر پنجشنبې مازدیګر 5 بجې. ملت غږ د ملت د لوبو انعکاس 9 FM. دینار ګلیسرین کریم که غواړئ چې د مخ لاسونو او پښو پوست مو نرم سي نو دینار ګلیسرین کریم استعمال کړئ. همداراز دینار ګلیسرین کریم د پښو د چاودېدو او د کوچنیانو د چوټو د لګېدلو مخنیوی په ضمانت سره کوي. دینار ګلیسرین کریم د ښار په ټولو درملتونونو او پیشن پلورنځیو کې ترلاسه کولی شئ. عمومی آدرس سدوزو کسا سروری تجارتی مارکیٹ تاج حنیفی شرکت. د واتس اپ شمیره 080 دوهمه پاته شکاپر بازار نوی خوشحال مارکیٹ دننه ملت کور. د اړیکې او واتس اپ شمیره 090 10 شپېته. په کمه بیه شکر ګیلاني خیریه د غاښو کلینیک وکړي. که غواړئ غاښونه مو د 10 کلونو په ضمانت ډاک کړئ نو ګیلاني د غاښو کلینیک کې ډاکټر نظام احمد قادري ته چې 15 کلنه کاري تجربه لري مراجعه وکړئ. د کلینیک کې د غاښونو هر ډول درملنه کیږي. د غاښ ټکول په 290 او د کمپیوټري غاښ ټولول په 390 افغاني. همدارس د کلینیک کې د غاښو پاکول د خولې د بدبویي له منځه وړل او د وریو درملنه وړیا کیږي. پاته برو دروازې چوک ته نږدې لنډۍ بازار ګیلاني د غاښو کلینیک. د اړیکې واتس اپ شمیره 080 39 13 500. که غواړئ چې د مخ لکې ترسرې داغونه او دانې ختمې سي نو ګولډن پلاس کریم او صابون استعمال کړئ. مرکزي پاته شکاپر بازار نوی خوشحال مارکیټ دننه ملت کور. دوهمه پاته عبدالرب اخونزاده جامع چوک قبلې طرف ته لومړی مارکیټ یا هم د رنګریزانو د کوڅې پر مخامخ. لومړی څانګه لویه واله سیمانو پل چادري مارکیټ. لومړی کوڅه اخري 24 او 25 دکانونه. دوهمه څانګه میرویس مینه پنجوایي دوراهي احمد شاه بابا عبدالي سنټر دننه ملت کور. د اړیکې واتس اپ شمیره 090 10 شپېته. ملت کور د ملت کور. لوبغالي لوبغالي د سپورټ د بېلابېلو رشتو او لوبغاړو اړوند تازه معلومات په لوبغالي خپرونه کې واورئ. همداراز د خپرونه کې ستاسو څخه د سپورټ د بېلابېلو رشتو او لوبغاړو اړوند پوښتنې کیږي. لوبغالي خپل ملي او نړیوال لوبغاړي د خپرونه کې وپېژنئ.
لوبغالي خپرونه له شنبې تر پنجشنبې مازدیګر 5 بجې. ملت غږ د ملت د لوبو انعکاس 99 FM.